د غزنی ولایتي روغتون کې د PUAMI موسسې په مالي لګښت په خوارځواکۍ اخته ماشومانو د تداوي په موخه د یوې بلې څانګې د بیارغونې چارې پیل شوې. د دغې موسسې ولایتي مسؤل وایي د دغې څانګې په بیارغونه څه باندې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نو دغه ترمیم په خاطر باندې د شفاف پروسې په اساس باندې تقریبا 2 میلیونه 8,000 افغانۍ باندې یو شرکت د ګامې آبادي په نوم باندې د سره قرارداد اوس هغه به سره نن به موږ تاسو د افتتاح وکړو که هغه به خپل کارونه مخته وړي. د روغتیايي مسؤلینو په وینا غزنی ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات دی. موږ مخکې هم د خوارځواکۍ لپاره بیډونه یا بسترونه درلودو، خو متاسفانه چې کم و، موږ نسو کولی چې خپل وطنوالو ته په پوره ډول خدمات ترسره کړو. خوشبختانه د دې کوششونو په اساس باندې بسترو اندازه به زیاته سي، انشاءالله صحي پرسونل نور هم زیاتېږي. نو په ښه ډول د خپل وطنوالو لپاره انشاءالله خدمات ترسره کېږي تر څو وکولی سو عین حال کې چې د خوارځواکۍ تداوي کېږي، دلته صحي مشورې ورکول کېږي، په آینده کې د مخنیوي لپاره به انشاءالله هم ګامونه ترسره سي. د ډاکټرانو په وینا پوره او ګټورې غذا ته د ماشوم او مور نه لاسرسی، د اولادونو ترمنځ د مناسبې فاصلې نه رعایت او پاکوالي ته نه پاملرنه د ماشومانو په خوارځواکۍ د اخته کېدو اصلي لاملونه دي. روغتیايي مسؤلین له خلکو غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي په موخه روغتیايي اصول مراعات کړي.